د ژر خلاصېدو علتونه داسې کولی شي د ژر خلاصېدو مخه ونیسي او جنسي اړیکو کې مو 30 دقیقې وخت ونیسي. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مه شئ. هیله لرم چې جوړ روغ به یې. که تاسو جنسي اړیکو کې مشکل لرئ او ژر خلاصېږي نو دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ، او که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی د همداسې نورو مطالبو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. یو ورور پوښتنه کړې وه چې زه انزال کېږم. زیات ورونه د وجود د ضعیف توب له امله هم زر انزال کېږي او نشي کولی چې د 2 یا 3 دقیقو نه زیات کوروالی وکړي، او دا د ځوانۍ پر مهال د موټک له امله راځي. سړی نشي کولی چې زیات کوروالی وکړي او زیاتو د موټک وهلو له امله د ذکر اعلی نه درېږي او کوروالي څخه خوند نشي اخیستی. د دې ناروغۍ د ښه کېدو لپاره مخکې له کوروالي باید نر او ښځه د یو بل هغه حسي غړي چې د هغه مچ او یا لمس د ناروغۍ زر انزال کېدل له منځه وړي، او ځینې غذایي توکي لکه خورما، شیدې، کیله وخوري چې تر څو د کوروالي نه مخکې انرژي پیدا کړي او ژر انزال له منځه ځي. ګران دوستانو، ویډیو مو هم دومره وه. هیله ده خوښه شوې مو وي. کوم خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ، او که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ د همداسې نورو په زړه پورو مطالبو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. که تاسو کوم پوښتنه لرئ کومنټ یې کړئ.